بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن زمونږه پی ایچ پی کې څلورم درس دی. په ننني درس کې به زه تاسو ته په یو ټاپک باندې خبرې کوم چې هغې ته ایکو ان پرنټ کیورډ ویل کیږي. د ایکو څه کار کیدی شي، د پرنټ څه کار کیدی شي، د دې په اړه خبرې کوو. ایکو داستان موږ سره په دې کې یو بل کیورډ دی د پی ایچ پی چې د پرنټ لپاره موږ یوز کوو. کله چې موږ د براوزر پر مخ باندې یو میسج ډسپلی کوو یا ویریبل ویلیو ډسپلی کوو، د هغې لپاره موږ د ایکو نه استفاده کوو. ایکو د ایکو سټیټمنټ نه موږ په مختلفو طریقو سره استفاده کولی شو. لکه موږ که چیرته مثال ایکو سټیټمنټ لیکو، نو د ایکو سټیټمنټ د سټیټمنټ یا د جملې هغه لیکل ډبل کوټیشن کې هم لیکلی شو. د دې نه علاوه موږ کولی شو چې موږ د ایکو سټیټمنټ سره سنګل کوټیشن هم استعمال کوو. یعنی که چیرته یو جمله موږ په براوزر باندې ډسپلی کول غواړو، د هغې ډسپلی کېدل د سنګل کوټیشن په ذریعه هم کیدی شي او د ډبل کوټیشن په ذریعه باندې هم کیدی شي. خو د ایکو د استعمال ځینې خبرې په دې کې موږ کوو. لکه مثال که چیرته مثال موږ د دوه سټیټمنټه یا دوه ډفرنټ جملې ډسپلی کول غواړو د براوزر په مخ باندې، نو موږ بیا د هغې لپاره د دواړو سټیټمنټو یا د دواړو جملو ترمنځ کامه استعمالو. ایکو سټیټمنټ کې کامه هم استعمالیږي، خو د کامې نه مقصد به دا وي چې دغه کوم لومړی سنټنس راغلی دا ځان ته دی او دویم سنټنس په دې کې ځان ته دی. یعنې کله چې د دوو سټیټمنټو ترمنځ کامه استعمال شو په پی ایچ پی کې، نو دلته بیا د دې مقصد دا جوړیږي چې دا لومړی سټیټمنټ ځان ته خبره ده او دا دویم سټیټمنټ یا دویم سنټنس یا د دویمه جمله دا ځان ته ده. موږ سره د کامې مقصد اصلي موږ سره دا وي. خو که چیرته موږ د کامې په ځای باندې مثال په ډول ډاټ استعمال کو، ډاټ او کامه دا دوه ډفرنٹ خبرې دي. لکه که چیرې موږ پر ایگزامپل په دې کې کامه استعمال کړې وي، نو بیا خو د دې مقصد دا دی چې دا ځان ته سټیټمنټ او هغه ځان ته سټیټمنټ. خو که چیرته موږ د دې په منځ کې ډاټ استعمال کو، د ډاټ استعمال دلته د کنکټینیشن معنا ورکوي. یعنی کنکټینیشن دې ته ویل کیږي چې موږ دوه جملې سره یو ځای کول غواړو. مثال دا جمله ده او دا دواړه جملې مختلفې دي، خو موږ دغه دوه جملې غواړو چې سره کانکټینیټ کو، یو ځای کو. د هغې لپاره بیا موږ دا استعمالو، ډاټ استعمالو. دا د کنکټینیشن معنا ورکوي په پی ایچ پی کې. لکه څنګه چې جاوا سکرپټ کې موږ مثبت علامه استعمالو د کنکټینیشن لپاره، دلته موږ بیا ډاټ یوز کو. بل موږ دا هم کولی شو چې د ایکو سټیټمنټ یا د ایکو په ذریعه باندې د پی ایچ پی کوډ یا لیکنه ډسپلی کو، خو هغه لیکنه ته کولی شي د ایچ ټي ایم ایل د ټیګ په داخل کې موالی. همیشه دپاره چې د پی ایچ پی په ان سایډ کې موږ د ایچ ټي ایم ایل کوډ د ایچ ټي ایم ایل ټیګ لیکو، دا خبره یاد ساتئ چې هغه ټیګ به هم د ډبل کوټس یا ډبل کوټیشن په داخل کې راځي. یعنی موږ نشو کولی چې ډایرکټ دا ولیکو، حتمی به تاسې د دې دپاره ډبل کوټس استعمالوئ. یعنی د ایچ ټي ایم ایل ټیګ به د ډبل کوټس په ان سایډ کې موږ راولو. بل یوه مهمه خبره په دې کې موږ سره دا ده که چیرته موږ نمبر ډسپلی کول غواړو د براوزر پر مخ باندې، که هغه فار ایگزامپل فلاټ یا اشاریه عدد وي، که ثابت یا اشاریه عدد ونه لري، دواړه، د هغې لپاره موږ ایکو استعمالو. د ایکو د ټیکس یا د لیکنې ډسپلی کولو لپاره یوز کېږي. دلته موږ لیکلي هم دی میسج اور ویریبل ویلیو. د ویریبل ډیټا ډسپلی کول په براوزر باندې یا عام میسج ډسپلی کول په براوزر باندې دواړه سیم خبره ده. خو دلته دا خبره یاد ساتئ چې موږ به ډبل کوډس د نمبر به ډبل کوډس کې موږ نه ایسارو، او که چیرته موږ د ایسار کو نو دا بیا محاسبه کېږي نه. آینده کې موږ دوه ویلیو سره جمع کوو، ډبل کوډس ویلیو موږ نشو جمع کولی. په همدغې خاطر باندې موږ دا بغیر د ډبل کوډس نه لیکو. راځو ګورو چې د ایکو سټیټمنټ استعمال څنګه کېږي.
نو تر ټولو مخکې خو به اول مونږ زیم سرور چې کوم دی هغه انکو ځکه د پی ایچ پي فایل بغیر د اپاچي سرور نه رن کیږي نه په همدې اساس به راشو اول زیم ته او بیا د هغې نه پس په دې کې مونږ سره زیم کنټرول باندې ډبل کلیک دا به سیو کو او رن به یې کو ځان سره ډبل کلیک به زه وکړم اپاچي سرور به هم سټارټ کړم اپاچي سرور به هم سټارټ کو مای سکیول ته فلحال ضرورت هم نشته خو فلحال زه دا سټارټ کوم کله چې دی رن شي سبلایم ایډیټر فلحال زه یوز کوم که تاسو سره بل ایډیټر هم پروا نه کوي هر ایډیټر که تاسو نوټ پیډ استعمال کوم ټیک ده ښه اوس راځو په دې کې لومړی خو به دا فایل تاسو ثبت کوئ سیو آز باندې به کلیک کوم یا سیو باندې ځکه مخکې ما د فایل نه دی سیو کړی نوی فایل دی نو سی ډرایو کې ما تاسو ته ویلي چې فایل به موږ سیو کوو او په سی ډرایو کې زیم او په زیم فولډر کې چې کوم فولډر دی تاسو ته ما ښودلی و چې ایچ ټي ټاکس په نوم باندې کوم فولډر دی د دې په داخل کې تاسو یو فولډر جوړ کړئ او هغې ته چې څه نوم تاسې ورکړئ لکه زه پی ایچ پي لرننګ په نامه باندې فولډر دا جوړوم او دې ته نوم ورکوم ایکو ډاټ پی ایچ پي دا خبره یاد ساتئ چې ایکسټینشن به پی ایچ پي اوس دلته به مونږ لومړی خو به د ایچ ټي ایم ایل کوډ ولیکو ځکه د ایچ ټي ایم ایل د کوډ په انسایډ کې به مونږ د پی ایچ پي کوډ وکړو دلته به راشم زه به یا هغې ضرورت نشته ډایرکټ پی ایچ پي هم لیکلی شو مونږ پی ایچ پي کوډ دا شانته مونږ به دلته ایکو سټیټمنټ لیکو مثال زه لیکم زیا او هغې نه وروسته لیکم انسټیټیوټ مونږ په دې شکل باندې لیکلی شو زیا انسټیټیوټ دا ثبت کوي سیمیکالن ږدو سیمیکالن نه مقصد دلته دی چې دا سټیټمنټ ختم شو دا اینډ اف شو په دې خاطر باندې سیمیکالن مونږ دپاره څنګه دی ضروري دی براوزر ته به راشو براوزر پر مخ باندې به تاسې په دې ځای کې به موږ سمپلی ولیکو لوکل هوسټ به ولیکو او د فولډر نیم تاسې ته ما ویلي چې ضروري دی دا ډیشبورډ به لرې کو او دلته موږ سره پی ایچ پي لرننګ په نامه دا فایل او ایکو سټیټمنټ به رن کو اوس تاسې کتلی شئ موږ سره په دې ځای کې زیا انسټیټیوټ دی راکوي یعنې موږ ته زیا انسټیټیوټ دی ډسپلی کوي خو که چېرته مثال موږ داسې ویو زیا انسټیټیوټ سره یو بل لفظ نو بیا کامه استعمال کړه زیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر یا مثال زه لیکم زیا بیا کامه بیا یو بل سټیټمنټ ظالمه اوس ګوره کامه دې لپاره یوز کېږي چې موږ یو جدا سټیټمنټ لیکو زیا آنلاین training institute اوس دا مونږ سره چې کوم دی ځان ته خبره شوه او دا ځان ته اوس که مونږ چې ته مثال دی ریفریش کو دی به مونږ سره ټول شو کوي خو دا ځان ته سټیټمنټ دی یا ځان ته سنټینس دی او زیا مونږ سره چې کوم دی هغه ځان ته سنټینس دی نو مونږ کامه له دې لپاره یوز کوو چې کله هم غواړو د دوه سټیټمنټه انډیویژولي موږ ولیکو ځان ته ولیکو د هغې لپاره موږ د کامې نه کولی شو استفاده وکړو موږ داسې هم کولی شو که مثال زه اوس دې ته ورکوم چې هیډینګ 1 نو ګوره داسې هم کولی شم چې همدا دواړه سټیټمنټو ته هیډینګ 1 فارمیټ ورکړم کلوزینګ یې دلته کوم خو ما دا خبره کړې وه چې تاسې دا خبره یاد ساتئ چې ډبل کوټس او سنګل کوټس دواړه یوز کولی شو دویمه خبره دا ده چې مونږه په دې کې که د ایچ ټي ایم ایل ټیګ استعمالو هغه به د ډبل کوټس نه آوټ سایډ نه وي دلته به نه وي د همیشه دپاره به مونږ د چېرته لیکو دا به د ډبل کوټس په ان سایډ کې لیکو ګوره دې بالکل هیډینګ 1 فارمیټ واخلي مونږ سره نو ګوره د هیډینګ 1 فارمیټ اخیستل په دې اساس وشو چې مونږ د دې په ان سایډ کې دا رایټ کړي دي که مثال مونږ بی یعنې بولډ ټیګ استعمالو صرف بی او اینڈ کې زه بی کلوز کوم زمونږ هغه ټیکس به صرف په دې ځای کې بولډ وي
ضیا انلاین ټریننګ انسټیټیوټ. اوس ګورئ که چیرته مثال د دې په ځای باندې زه راشم کاما نه بلکې ډاټ استعمال کړم. ډاټ اوس به موږ ته ریزلټ او نتیجه هماغه خبره وي، کوم تغییر په دې کې نه راځي، خو صرف تغییر موږ سره دا دی چې موږ د ډاټ استعمال په هغه وخت کې کوو چې کله دوه سټیټمنټه سره یو ځای کول غواړو. یعنې معنا دا چې دوه سټیټمنټ دي هغه سره کمباین کوو، د هغې د کمباین کولو لپاره موږ ډاټ یوز کوو. دا د کنکټینیشن معنا ورکوي. او کامینه مقصد دی چې هغه ځان ته سټیټمنټ دی او دا موږ سره ځان ته سټیټمنټ دی. ډاټ د معنا دا دی چې دا دواړه یو سټیټمنټ یا یو سنټنس دی، او دا انډیویژول لیکل شوي دي، موږ غواړو چې یو ځای کړو، د هغې لپاره موږ د څه نه استفاده کوو؟ د ډاټ نه استفاده کوو. یو تر ټولو مهمه خبره موږ سره په دې کې دا ده، اکثره وخت موږ په دې کې استعمال ټیک ته چې موږ د ایکو کوو، خو د دې نه علاوه موږ پرنټ په نامه باندې یو بل کیورډ لرو. که چیرې فار ایگزامپل موږ د ایکو په ځای پرنټ ولیکو، بالکل موږ پرنټ لیکلی شو، هماغه خبرې دي، هماغه کاما، هماغه ډاټ، خو دلته ما لیکلي سره. پرنټ سټیټمنټ استعمال د دې ترمنځ یو ډیفرنس شته، که چې ته موږ ایکو استعمالو یا پرنټ یوز کولی شو، خو دواړه یو ډیفرنٹ لري. د دې ایکو او د پرنټ ترمنځ لومړنی ډیفرنٹ دا دی چې که چیرې فار ایگزامپل موږ دوه انډیویژول سنټنس لیکلي، نو موږ د کامې په ذریعه باندې هغه جدا کولی شو، یعنې دا ځان ته سټیټمنټ وکړو، دا ځان ته. خو ګورې د کامې استعمال ته صرف د ایکو کیورډ سره کولی شي. که چیرته فار ایگزامپل پرنټ کیورډ وي، پرنټ کیورډ کې موږ نشو کولی د کامې استعمال وکړو. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده. بله خبره دا ده چې نسبتاً د پرنټ نه ایکو ډېر استعمالیږي، ځکه پرنټ دا ایکو چې دی دا فاسټر دی نسبتاً د پرنټ نه. اوس که زه تاسو ته مثال درکړم، زه راځم په دې کې د دې په ځای باندې زه پرنټ لیکم، نو پرنټ کې مال د ډاټ یوز کړی، ډاټ کې مشکل نشته، دی بالکل موږ ته څه پرابلم نه راکوي. خو که چېرته زه په دې کې مثال کامه کېدم، نو ګوره د کامې استعمال په پرنټ کې موږ نشو کولی. یو ډیفرنس خو دا دی چې د کامې استعمال موږ په دې کې نشو کولی، موږ ته ایرر راکوي. نو په همدغې اساس باندې موږ د پرنټ په ځای باندې د څه نه استفاده کوو؟ د پرنټ په ځای موږ د ایکو نه استفاده کوو. نو تاسې دواړه یوز کولی شئ، خو دا چې تاسو ته ایرر درنه کي که تاسې انده کې یو ځای کې کاما استعمال کوئ، بل فاسټ او تیز کار تاسې سره وکړي، د هغې په ځای باندې بیا موږ ایکو استعمالو. نو ایکو نسبتاً د پرنټ نه فاسټ دی. دویمه خبره، ایکو کې موږ نشو کولی کاما استعمال کو، سوري په پرنټ کې، خو په ایکو کې کولی شو موږ د کامې نه استفاده وکړو. دا زمونږ اصلا کې د پی ایچ پی د ایکو او د پرنټ کیورډ د استعمال طریقه شوه. پر روان لیکچر کې به زه تاسو ته د ویریبل باره کې خبرې کوم. ویریبل څه ته ویل کېږي، پی ایچ پی کې د هغې استعمال موږ څنګه کولی شو. زمونږ دغه درسونه به د پی ایچ پی تر اینډ آخري دغه پورې وي. موږ لومړی د پی ایچ پی سیریز وایو، بیا ورپسې د مای سکویل سیریز دی، ډي بی ایم ایس، او د هغې نه وروسته به موږ د پی ایچ پی او مای سیکول کمباین یو پروژه کو، او له هغې نه پس به زموږ د پی ایچ پی کورس ختمیږي. زمونږ د یوټیوب چینل تاسې سبسکرایب کړئ تر څو زمونږ هره ویډیو ستاسو دپاره په خپل ټایم درشي او تاسې د هغې نه استفاده وکړئ. مننه.